پی ټي وي نېشنل خیبر پښتونخوا ټایم ګرانو کتونکو روغ جوړ آباد او خوشحاله اوسئ. ډاکټر ګلزار جلال ستاسو په خدمت کې حاضر دی. امید دی چې ستاسو وختونه به په خیر تیریږي. ګرانو کتونکو هر ورځ موږ د 9 بجو نه واخله تر د 11 بجو پورې د پښتو خپرونه ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو او په دې دوران کې زموږ میلمانه راځي، هغوی سره خبرې اترې کوو. د دې نه علاوه خواږه اوازونه، موسیقي، شاعري، ډرامې، د کار خبرې او دې سره سره روانې چارې د هر ورځې خپل یو پروګرام وي، د هر یو ورځې خپل ښکلی. نو نن هم زموږ په سټوډیو کې موږ سره زموږ ډېر محترم میلمه راغلی دی چې دغه میلمه د فن دپاره، د فنکار دپاره، د کلچر دپاره، د ادب دپاره او د ژبې دپاره چې چا خدمت کړی دی، نو د هغه ټولو خلکو یادونه یا یادګیرنې راغونډوي او بیا په پښتو ژبه کې یا په پښتو ادب کې چې څومره کار وشو د دغه فنکارانو په حوالې سره یا د هغوی د فن په حوالې سره، نو په دغه کې که موږ وایو چې لومبي نوم چې دی نو هغه د حاجي محمد اسلم دی، نو بې ځایه به نه وي. نو موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې نن موږ سره په سټوډیو کې ښاغلی حاجي محمد اسلم موجود دی. موږ ورته هرکلی وایو. حاجي صاحب په خیر راغلی. السلام علیکم جی. ډېره مننه چې تاسو موږ له وخت راکړ. زه مننه کوم د پاکستان ټلویزیون پېښور څانګې د دې پروګرام را جوړونکي پروډوسر صاحب، بیا خصوصا د ډاکټر ګلزار جلال صاحب چې دا زموږ د سټوډیو یا د پی ټي وي ټول یو ټیم دی. ټیم ورک دی، یو کار بغیر د دغه شان چې کوم دی نو دغه نه کېږي په شریکه د هلو ځلو نه. خو زه خوشحاله په دې یم چې دې نه مخکې ما چې کله کتاب چاپ کړی و تېرې روازونه، تاسو زه پروګرام کې بالکل میلمه کړی وم او د دغه کتاب په حواله ډېرې تفصیلي خبرې او ډېرې ګټورې خبرې شوې او بیا نن بیا چې دی نو خوشحاله یم چې تاسو زما د کوشش ته او زما د محنت ته چې دی نو د قدر په سترګو وکتل او ما له مو مقرره کړه د پاکستان ټلویزیون ډېره مننه د کیمرې په سترګه او بیا هغه کتونکي چې دې وخت کې مونږ ګوري ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بالکل جی. زموږ د ګرانو کتونکو دپاره هم تاسو د احترام او تاسو چې کوم کار کوئ تاسو ډېره مهرباني. ګرانو کتونکو حاجي محمد اسلم مخکې چې کوم ذکر وکړو نو د هغه کتاب و تیر هیر اوازونه، په دې کې هغه ټول فنکاران د هغوی د فن ذکر و، د هغه فنکارانو ذکر و او بیا د ټولو نه اهمه خبره چې وه نو هغه دا چې په دې کې زموږ هغه پخواني فنکاران چې هغه زموږ نه اوس ډېر پخوا جدا شوي وو، دا یوازې نه چې د هغوی د اوازونو بلکې د هغوی په هکله باندې ټول معلومات د هغوی په کلي کې د هغوی خپلوان هغه ټول معلوم کړل. خو هغه څېړنه، هغه ستړی، هغه جذبه، هغه چې ده نو هغه اوس هم بالکل په خپل ځای ده او د هغه جذبه په نتیجه کې دا دویم کتاب چې دی پښتو فلمونه تاریخ تنقید او بیا د ټول نه اول دا چې دا د پښتو فلمونو یو مستند چې دې کې کوم معلومات دي نو په دې کتاب په هکله به حاجي صاحب سره خبرې اترې کوو. حاجي محمد اسلم صاحب، پښتو فلمونه تاریخ، تحقیق او تنقید درې اړخه دي. یو خدا دی چې پښتو فلمونه کله شروع شو، څنګه شروع شو، بیا دې کتاب کې د ټول نه غټه خبره چې د پښتو فلم قصې چا لیکلې ده، اداکاران پکې څوک وو، بیا د هغې هدایتکار څوک وو، فلم ساز څوک وو، بیا کله په سینما کې ولګېده یا کله ریلیز شو، بیا څونه هفتې وچلېده، بیا د عوامو خوښ که خوښ نه شو، بیا د هغه اداکارانو چې په هغه کار یې کړو په هغه فلمونو په هغه وخت کې اوس هغه فنکاران په کم حال کې دي، کم ځای کې دي، دا ټول په دې کتاب کې راجمع په دې کتاب کې شته. ښه جي. نو که دا موږ یو اول خو یو جاج واخلو که نه چې آخر پښتو فلمونه تاریخ، تحقیق او تنقید. زه هم چې اول مې په دې تاریخ باندې شروع ښه بالکل ډېره ښه ده. اصل کې د پښتو ړومبی فلم مخکې هم دا موږ ذکر کړی و. ښه جي. چې دا حمزه بابا لیکلی و، لیلا مجنون. لیلا مجنون او رفیق غزنوي د هغې هدایتکار هم و، موسیقار هم و، فلم ساز هم و او سندرې هم پکې ویلې هیرو مو ورکې. ښه صحیح. هغه هر څه په خپله و.
چونکې د رفیق غزنوي او د حمزه بابا د تعلق چې دی نو دا هم د فلم د شوق په وجه پیدا شوی. حمزه بابا په خپله لیکلي دي چې زه هم شوق مې کولو، رفیق غزنوي به مې کولو. نو دغه فلم جوړ شو، داسې وخت کې جوړ شو چې هغه وخت کې نړیوال جنګ و، خو دغه فلم پېښور کې د سینما په پرده باندې نندارې ته وړاندې شو، ښودلی شو. لکه فلم مکمل شوی، فلم مکمل شوی، د هغې قصه حمزه بابا لیکلې وه، او څنګه چې ما ذکر وکړو هدایتکار او فلم ساز وغیره وغیره د رفیق غزنوي، د ټولو نه زیات کنټریبیوشن د رفیق غزنوي او هغه ورسره هیروین چې و حبیب جان و، چې هغه یو سندرغاړي وه. صحیح. څنګه چې زرڅانګه د دغه شان هغه حبیب جان و، ورکې هیروین وه، او ورکې دویم هیرو چې دی نو هغه وزیر محمد خان و. هغه هم پکې د پښتو یو دوه سندرې هم ویلي دي. او اوسېدل په نوښار کې بنیادي طور هغه لیکلي دي زیات صاحب چې دا د جمرود و دردی چې خو بالهر و په نوښار کې اوسېدل هغه وخت سره. حمزه بابا په خپله لیکي چې دغه فلم د ناکامۍ یو وجه خو رفیق غزنوي دی چې هغه نه په ډایرکشن پوهېدو، البته ښه موسیقار و، او بله وجه دا لیکي چې دا فلم په پېښور کې ولګېدو نو پخوا خو د ښار دروازې وي که نه، نو دا به ماښام بندې شوې او فلم په ښار کې لګېدلی و، نو ښاریانو د پښتو فلم څه کولو. د کلي خلک که راتله نو حمزه بابا لیکي چې د هغه به 1 روپۍ خرچه کېده، 4 انې د فلم او 4 انې د سرای د کټ او 4 انې نوره خرچه، د تلو راتلو خرچه، د تلو راتلو دا چا نه شو برداشت کولی هغه وخت کې. خو دا فلم بیا چې دی نو بیا به اختر په اختر چې کوم دی نو دا ریلیز کېدو د پښتو فلم. او ممتاز علي خان ما ته خبره کوله د پښتو فلمونو نامور هدایتکار چې دی، چې دا فلم ما په 1986 کې په فردوس سلیما کې کتلی و، بیا هغه پرنټ غیب شو، سلسله ختمه شو. بیا د پښتو فلم یوسف خان شیربانو کراچۍ کې جوړ شو، عزیز تبسم د هغې هدایتکار و، او بدر منیر صاحب الله دې وبخي، او نیمه سرحدي، یاسمین خان، دا پکې نامور اداکارانو. صحیح. او دغه دوران کې بیا په لاهور کې ما ته امان خبره کوله فلم سټار چې موږ یو فلم شروع کړی او عام په دې نومونو بیا دې وي چې یاره یا خو به دغه فلم تاسو پرېږدئ یا به موږ پرېږدو. نو بهرحال موږ وروسته شو، بیا موږ وایي کله خزان کله بهار بالکل. او د هغې تکمیل چې دی هغه 3 میاشتې پس شو د یوسف خان شیربانو نه. یوسف خان شیربانو ریلیز شو، نو هغه بیا په 80 کې دا بل فلم بیا په 81 کې ریلیز شو. بیا دغه سلسله روانه شوه. بیا یو وخت پښتو فلمونه جوړېدل شروع شو. د هغې نه پس چې دی نو د خیبر رو، مفرور رو، علاقه غیر رو، بیا چې کله اوربل فلم جوړ شو، کوچوان او ورمان فلم جوړ شو، سردار خان لالا او دیکان، او ښه تکړه دیدن نو دا دیکان دا کې بي افریدي بالکل، او خیال بادشاه افریدي هغې جوړ کړي وو، ممتاز علي خان 3 فلمونه جوړ کړي دي، 3 چې دي په ټوله سوپر هټ چې ورته وایي که نه، کامیاب ترین فلمونه کامیاب وو. ځکه چې هغه ما ته خبره کوله چې موږ به یو فلم جوړولو نو اول به موږ 3 میاشتې په کیسه تېرې کړي، بیا به موږ دې دپاره لوکیشن 3 میاشتې به موږ په هغې کتې چې دا شوټینګ به موږ کوم ځای کوو، 3 میاشتې به په میوزیک لګېدې، 9 میاشتې به تېرې شي، بیا به موږ شوټینګ شروع او شوټینګ به بیا په 3 میاشتې 4 میاشتې 5 میاشتې مطلب یو فلم به 2 کاله اخېسته، هغه به فلم و چې به جوړ شو. نو محنت به وشو که نه، محنت به وشو، سوچ به وشو، کار به وشو. او بیا چې کله خیال محمد، ګلنار بیګم، هدایت الله د دې اوازونه راغله، دې اوازونه فلم ته راغله، د اوربل فلم نه شروع شوه. مخکې چونکې کراچۍ کې یوسف خان شیربانو، هدایت الله خو لومبي فلم کې هم سندرې ویلې وې، یوسف خان شیربانو بالکل، ریحانه یاسمین او هدایت الله په هغې کې کراچۍ کې چې کوم فلمونه جوړ شوي نو په هغې کې یې سندرې ویلي. بیا پښتون توره په هغې کې هم د ریحانه یاسمین او نګس سیما او دغه نسیمه شاهین کومه چې په کراچۍ کې اوس هم ژوندی دی له خیره، نو هغې سندرې ویلې وي. نو بیا د کراچۍ نه د فلمونه منتقل شول لاهور ته، او لاهور ته چې کله فلمونه راغلي یو خو دا ده چې دا جوړېدل به په سوات کې زیاتر، او یا زمونږ په دې سیمو یا چې دی نو بیا وروستو ابټ مانسیرا زارې ته هلته ښه مناظر و منظرونو هلته به فلمونه جوړېدل. یو خو دغه ځایونه نږدې و، او بل لاهور مرکز و د پخوا راسې د فلمونو، دا د اردو فلمونه هم جوړېده، د پښتو
نه علاوه به د پنجابي فلمونو هم ډېر زیات سړي ده سټوډیوز هم ډېر دي سټوډیوګانې او شاهنور سټوډیو او باري سټوډیو او شباب سنگیت، سټوډیو او ټیک، یونس ټیک. سټوډیو اوس دغه یو دوه پاتې دي لیاقت وغیره دا ټولې سټوډیوګانې لاړې ختمې شوې ښه نو دغه شروع چې وشو د بلیک اینډ وایټ ساده فلمونو نو خلکو دا فلمونه ډېر زیات خوښ کړل ښه بل هغه فلمونه داسې وو چې هغه کور کې خلکو د کور خلکو په یو ځای کتې شو لکه پلار لور هم کتې شو مور څنګه چې پاکستان ټلویزیون دی څنګه چې پاکستان ټلویزیون دی معیار ساتلی دی صحیح یا ریډیو پاکستان دی بالکل چې صحیح معیار یې ساتلی دی څنګه چې تاسو دلته په ټلویزیون کې دا خبر مو په ذهن کې چې ما ته به دې وخت کې رور او خور هم ناست دي صحیح بالکل ما ته به پلار او لور هم ناست دي بالکل صحیح ما ته به مور او زوی هم ناست دي صحیح دغه تقاضې مونږ ریډیو پاکستان والا او پاکستان ټلویزیون والا تر نظر ساتي بالکل صحیح هم په خبرو کې هم په سندرو کې دغه زموږ د ثقافت دا نښه ده کنه دغه پښتو ده روایت دي زموږ حاجی نو دغه پښتو فلمونه چې جوړو شو نو هغه ډېر پاک صفا سوتره زمونږ په چاپیرچل کې چې څه کېدل نو هغه پای کې ښودل کېدل داسې به وایي چې مقصدي فلمونه صحیح ممتاز علي خان هدایتکار ما ته خبره کوله وایي ما جوارګر فلم چې کله ولګېدو نو ما ته یو سړي خبره کوله چې زه ډېر سخت جوارګر وم او ما جواري بېللي وه او هر څه مې په ده الوزولي وو نو زه ډېر زیات خفه وم ما ته یو ملګري وایي چې یاره راځه چې فلم در باندې وګورم جوارګر فلم لګېدلی وایي ما جوړ ده په ما باندې د ټوپک ډز وکړو چې زه په کوم حال یم او ته ما فلم لبوځي برحال هغه ماته چېر لږ باندې پام به دې بلد شي لاړم فلم مې وکتو وایي هغه سړي ما ته قسم وخوړو چې ما جوارګر فلم وکتو د هغې نه پس ما جواري نه ده کړي لکه هغې کې یو پیغام و مطلب دی چې هغې کې یعنې د بدو انجام سوي د جوارګر انجام سوي د یو نشهي انجام سوي د یو بدکردار انجام سوي فلم کې داسې ځینې ښودلی شوي دي نو هغه وخت کې اداکارانو نه علاوه چې کوم دی نو لیکوال نثار محمد خان صاحب غوندې لیکوال او حمزه بابا مراد شینواري غوندې سندرغاړي امیر غلام صادق شاعرانو امیر غلام صادق صاحب وایي یو مرکه کې موږ ته د ریډیو چې په هره سندره کې مې یو پیغام ورکولو کوشش کړی دی چې مه راځه نږدې ډېر ته په لړزان دي ګوره چې ورک نشي نازدان او د تورو زلفو په ځنګل کې او داسې ډېرې سندرې دي نه درځي په لاس زلفې زما ورسوا به شي هره سندره کې حاجي صاحب یو خبر تاسو کوئ خو بیا امیر غلام صادق کمال د ټولو نه غټ دا و چې د پښتو بدل یې په فلمونو کې راجمدی کړی وه او یو بل کمال یې درته ښیم یو بدله ده خل محمد په آواز شعر یو فلم د اقرار دی غالبا د څومره د پښتو متلونه چې دي هغه په هغه بدله کې بالکل دا متل لکه د خوړ کاڼي راسته وي ګیدړانو به یو هم پرېښود او د غلا د بېوقوف د زمانې دی نه پوهېږي د اوښانو غلا په ټیټه کله کېږي او چې شپیلي وایي که مکل هم ستوان خوري داسې خلک همیشه غوښې د ځان خوري بالکل زبردست کمال ټول متلونه چې وایي پکې ګنډلي هغه پکې پیللي دي په هغه بالکل نو یو خو دا ده چې فلم کې به هغه به خبره کوله ممتاز علي خان او صابر وسیم چې قصه به ولیکلی شو نو هغه به شاعر ته ورکړی شوه چې دا قصه ده دې له به ته سندرې لیکي نو هغه د فلم قصه به په سندره کې وړاندې تله سندره او قصه د دې به یو نسبت خپل کې دا نن سبا فلمونه بیانو یا رسو چې یو بل سره تعلق نه تړون نه چې هیڅ تړون هیڅ هغه به نو بس بې ځایه ګانا او بې ځایه بیا چې کوم دی نو او تاسو ذکر وکړو تاریخ او تحقیق نو تاریخ دا خبر وکړو خو اصل کې د ټولو نه مهم سوال دا دی چې په پښتو فلمونو دا دومره مستند معلومات راغونډول آخر د دې خیال تاسو ته څنګه راغی داسې وه دا ایډیا خو ما ته مخکې د دغه تېر روازونو نه ما دا سوچ کولو چې د پښتو فلمونه زما په اندازه خو 1300 پورې جوړ شوي دي خو چې کوم ریلیز شوي دي نو هغه 1500 او شپږ شپېته دي ټول چې کوم ریلیز شوي دي او په دې کې 418 فلمونه دې وخت کې په نیټ باندې پراته دي دغه فلمونه مرک دي نو زه ما دا سوچ وکړو چېرې دا فلمونه چې دي ښه فلمونه هم جوړ شوي دي او دې نه مونږ انکار نه کوو چې دا زموږ د کلچر یوه برخه ده خو د دې هېڅ تاریخ نشته نو زه راپاڅېدم او ما په دې باندې کار شروع کړو نو شروع مې د سینماګانو نه وکړه چې پېښور کې دا څومره سینماګانې دي چې د دې تاریخ معلوم کوم چې دا کومه سینما کله جوړه شوې ده او پرانه سه د کم فلم نه شوي وه دا په دې کتاب کې ټول شته نو د پښتو د پېښور لومبۍ سینما چې وه دا د کابله کې وه د
تاڼې او دغه خوا پیپل جومات وتی د دې منځ کې وه په دې کې به خاموش فلمونه لګېده. پکچر هاوس نه دا د کابلۍ تاڼې نه اخوا ته وه. دا اوس نشته؟ نه نه دا د پاکستان د جوړېدو نه مخکې ډېره زړه خبره ده. صحیح. بیا په 1925 کې دا وروسته به چې ورته ناولټي سینما وی چې ورانه شوه د دې نوم امپیریل تیټر دا یو هندو سیټ هغه جوړه کړې وه او بیا ورپسې چې کوم دی دا پکچر هاوس جوړه شوي ده. دا امپیریل تیټر چې و دی کې چې کله علاماره فلم ریلیز شو خاموش فلمونه به په دې کې چلیدل د دې نوم شو امپیریل ټاکیز. خبرې پکې رالې. خبرې پکې رالې. بیا دې کې دا پښتو فلمونه او دا بیا ناولټي شو چې دا کله بلور صاحبانو واغېسته. بیا پکچر هاوس وه او دا چې دی نو دا یو سک سوداګرو هغه جوړه کړې وه. تصویر محل. بیا تصویر محل د سرمنو یو کاروبار به یې کولو هغه جوړه کړې وه. بیا ته دا فیروز هوټل و دغه فیروز صابري دا ته بیا هغه واخېسته. نو دا بیا هغه نه واخېسته هغه جیه ګل هغه یې دا چلوله پاکستان تر ویشه پورې د هغې سره تصویر محل داسې تصویر محل. او بیا چې دی نو دا بیا د دغه نه پس هغه جیه ګل اخیستې وه د پاکستان د جوړېدو نه پس بیا چې دی نو فیروز صابري واخېسته. دا د آینه صابري نه او دا د هغې سینماګانې دي امتیاز صابري ارشاد صابري وغیره. دا خو ډېر وروسته بیا راغلي. دا وروسته راغلي نو دا دی بیا واخېسته. بیا دا امان سینما وه. ناز سینما وه. امان سینما وه. ناز سینما چې وه نو دا د وایټ روز د دې نامه وه او دا هم د یو سک وه. بیا چې کله پاکستان جوړ شو نو جان محمد نوم یو سړي واخېسته ناز یې ورته نوم کېښودو. بیا دا په 1980 کې د ارشد سینما جوړه شوه درخان لاله جوړه کړه او په 1979 کې چې کوم دی دا امان سینما امان الله خان دا د سوات هغه جوړه کړې وه. صحیح. د په خپل نوم باندې جوړه کړه. بیا دا بلور صاحبانو واخېسته په لوشن مورله کې. په صدر کې کیپیټل او فلکسیر دا هم ډېرې زړې سینماګانې وي. فلکسیر پخوا ورانه شي او کیپیټل اوس لګیا دی ورانېږي. نو دا ټول جي تاریخ په دې کې شته. بیا یو بله سینما وه دا فردوس سینما. دا څومره تاریخ چې دا ټول شته په دې کې. دا په دې کتاب کې پوره کتاب بیانول دي که نه. نو دې کې د سینماګانو تاریخ دی. دې کې د اداکارانو سره ما انټرویوګانې کړي دي. ما کوشش کړی لاهور ته زه 2 کاله لاړم راغلم. نو څوک فالج والی دی څوک یو ځای بل ځای اوسېږي څوک ملکانډ کې دی او د عمر تقاضا هم څوک کراچۍ کې دی څوک په بنو کې دی څوک په ډېر اسماعیل خان کې دی څوک په سوات کې دی څوک په کیمبلپور اټک کې دی. نو ما کوشش دا وکړو چې زار چا سره په خپله میلاو شم. خو دا هغه ټول فنکارانو چې دوی د پښتو فلمونو چې کله د عروج هغه دور هغې لیدلی دی کامیاب فلمونه هغې لیدلی دی په هغې کې کار لکه عنایت الله خان هدایتکار دی سید علي خان نعمت سرحدي کې نعمت سرحدي صاحب شو بیا جمیل بابر آصف خان صاحب شو سوریا خان سره ملو شو مغرب په کټ پرته وځي زه ورلم. نو ما کوشش دا وکړم ممتاز علي خان لاړم چې دا څومره په لاهور کې همایون بلوچ صحیح دا څومره چې په لاهور کې هغې سره ملو شوم بیا هغه من نه مې پتې واغېشي چې کم فنکار د کم ځای دی د کم کلي د کم ځای کې اوسېږي. نو ټول غریبانان ګډوډ دي څوک دا خو ډېر ګران کار نه و چې صاحب یاره کله چې یو سیس سره ستا مینه وي یو کار ته بنده اوږه ورکړي که نه هغه د اندیس صاحب یو شعر دی وي زما ملګرو چې اوږه ورنکړو که نه هسې دا ژوند د تېرېدو نه دی. صحیح. نو هر یو کار ګران دی. ما ته یو ځلې ټکر صاحب داسې یو وخت به راځي حاجي اسلم چې ته به دا کتاب ته ګورې چې دا ما څنګه لیکلی دی. هغه زما د 14 کالو محنت خو په مزه مزه و تېر رواجونه دا د 2 کالو دی خو دې 2 کاله زه ما ځان لیونی کړی و لکه ښې ډېرې پیسې مې مو لګولې ځکه دا آسان کار خو نه دی. دا انټرویوز خلکو سره ملاوېدل معلومات راغونډول. بیا لاهور ته به چې زه لاړم نو ما به هلته کې د دې فلمونو دا ایکسټرا کار به چې کولو په دې فلمونو کې ما یو کس هغه له به ما دیاړي ورکوله هوټل کې به مې کمره واخېسته ټیکسي به مې وکړو ځکه چې زه یو کتاب لیکونکی یم او چاله زه م موټر سایکل هغه ما ته موټر سایکل مو ونیسو 500 روپۍ به د ورځې ورکوو
او ګرد موت یې نه خوند نه کوي که نه. زه خو به خیر حیثیت دا یو لیکوال خبره یاد ساتئ جي یو خو لیکوالي که نه او یو څېړنکاري دا چونکې د څېړنې کار دی د څېړنې کار دپاره یا د تحقیق کار چې دی هغې دپاره لیونتوب نه بغیر کار نه کېږي جي بغیر د لیونتوب. ممتاز علي خان ته ما ټلیفون کوم تار سره ملاقات کوم ډېر زیات باران ورېدو په لاهور کې په روس کال د اګست میاشت وه نو ما ته یې ویل یاره زه خو دا فلاني ځای کې اوسېږم ته ما ته څه مېره بس تا سره زه ملاقات کوم کلیواله مې نو ما ته دلته خو باران ممتاز علي خان صاحب د نوخار ښه د پبو دی نو د ما ته یې چېرې زه خو دلته ډېر زیات باران دی مې خیر دی دي د چې ماله نښه پته راکړه هلته ته چې لاړم واقع د دومره زیاتې اوبه وي تاسو یقین وکړئ چې زه تر دې نامه په هغه اوبو کې ډوبم. دته ما ټلیفون کړی دی ولاړو خپل ور سره او داسې ګوري چې دا څوک دی چې زه ورلم باران اوبه وي څه د ګټرو څه ډېر زما کپړې هم ډېرې سپینې کپړې وې ډېرې خرابې شوي وي. دته مې سلام وکړ مې ممتاز علي خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیا جي زه پلانې یم تا سره مې ټلیفون وکړو ما ته ویل یاره ته خو لیونې دا خو که ته چې کنده کې چې مین هول دغه خوښې وې که پرېوتې دا دې څه وکړل ما ول راته باتروم وښایه چې ځان صفا کړم. یاره ما ته وایي چې ته څه وې زه منم ما خو انټرویو تا لم نه درکوله خو چې ته څه وې زه منم هغه ما سره ډېر زیات کوآپریشن وکړو. دا ته څه کوې مې ویل دا تاسو خدمت کړی دی نو زه وایم چې یاره دا اوس چې کوم دی د تاریخ برخه جوړ شي او تحریر ته زه راولم دا ستاسو خدمات چې دي نو بیا هغه ما سره ډېر زیات مدد وکړو د اداکارانو دا دې کې تاسو خپل کتاب کې د اداکارانو هم ذکر دی په تفصیل سره څنګه چې سینماګانو تاسو ذکر وکړو د هر یو سره انټرویو کړي ده بیا چا چې د فلم قصې لیکلې ده هغه یې پسې تللی ما فلم چې کله په سینما کې لګېدلی دی او جی هغه تاریخ هم پکې شته هغه هم پکې شته چې څونه هفتې چلېدلی دی یا څونه وخت هغه فلمونه پکې شته چې د فلمي ژبه کې ورته سوپر هټ وایي سلور جوبلی ګولډن جوبلی ډایمنډ جوبلی ډایمنډ جوبلی چې دا کوم فلمونو نمانځلي ده هغه ذکر هم پکې شته. بیا د هغې نه علاوه پکې د فلمونو فهرست دی چې د اوسه پورې څومره پښتو فلمونه جوړ شوي دي فلم کله جوړ شوی دی کله ریلیز شوی دی اداکاران یې څوک وو کامیاب وو که ناکام وو هدایتکار څوک وو موسیقار څوک وو فلمساز څوک وو مکالمې چا لیکلي دا هم پکې شته. دغه خلکو هم د هغوی پکې ذکر هم په تفصیل سره موجود دی تفصیل سره پکې شته چې چا قصې لیکلې ده بالکل جی چا مکالمې یا ډایلاګ چې ورته وایي که نه بالکل جی چا سندرې لیکلې دي بیا د موسیقۍ چې څومره موسیقاران دي لکه رفیق شینواري بالکل رادت حسین اس ټي سني او دغه پذیر د جانزیب نوشیروي د اخري دور کې فروخ سیر وغیرہ جانزیب بیا چې څومره دي موسیقاران دا یو مې هم نه دي پرېښی بیا چې څومره فنکارانو فلمونو له سندرې ویلي دي د حبیبیان او د ګلنار بیګم او د ریحان یاسمین وغیره نه راواخله هدایت الله نه واخله تر دې وخته پورې دسمبر 2019 پورې چې څومره سندرغاړي دي د هغې تصویرونه هم دي پکې او اوسني اداکاران هم پکې دي اوسني هم پکې شته لکه مثلا ارباز خان جهانگیر خان پکې شته شاهد خان پکې شته شاهد خان دی په حواله به یو خبر وکړم چې زه به لاهور ته تلم نو ما یو ځل شاهد خان نه چې زه ورغلم نو شاهد خان بېکبره غوندې انسان دی او د سردار خان لالا زوی دی سردار خان لالا ډېر زیات فلمونه جوړ کړي دي کامیاب ترین فلمونه دي معیاري ځکه چې سردار خان لالا فلم سازو ممتاز علي خان به هدایتکارو او بدر منیر نعمت سرحدي او یاسمین خان او دا به اداکارانو لیاقت میجر آصف خان بالکل نو هغه فلمونه بولې کامیاب نو دوی ما سره بیا دا مرسته وکړه ما ورته یې چې لاهور ته لاړ شم نو سټوډیوګانو سره خوا کې هوټل نشته او دا کوم خلک چې اوسي ما ته هلته تکلیفي بیا د ما ته وایي شاهد خان چېرې دا خو خبره نه ده په ورنیو سټوډیو کې زموږ دفتر دی او ته چې کله ځې زه به هلته کسته ده به هغه ته ټلیفون وکړم او تا ته به پوره نو دوی ما ته هغه دفتر راکړو اور کې یو هفته تېره کړه یو دا ثاني وه چې ما به چاته ټلیفون وکړو کومه دا کار ته چې یاره زه ورنیو سټوډیو نه خبرې کوم او د شاهد خان دفتر نه هغوی به په شوق راتلل ځکه چې فلمونه نن سبا صرف دوی جوړوي صحیح حاجي صاحب حاجي محمد اسلم صاحب ګرانو کتونکو موږ سره موجود او دا ستاسو هم د خوښې خبرې دي زما هم د خوښې خبرې دي خو تاسو ته پته ده چې زمونږ د پروګرام یو خاص وخت دی نو څومره وخت چې زمونږ له حاجي محمد اسلم راکړه د کتاب چې دی پښتو فلمونه تاریخ تنقید او بیا
د ټول نه غټه خبره دا ده چې تحقیق نو موږ ډېر زیات مننه کوو او کوشش وکړو چې په راتلونکي وخت کې په دې کتاب باندې نور هم خبرې وکړو او نور معلومات هم تاسو له درکو. حاجي محمد اسلم صاحب ستاسو د راتلو ډېره مننه. ستاسو یو جهان مننه، عزتمن شي په الله ګران شي. ډېره مننه. ګرانو کتونکو موږ د پښتو فلمونو په حوالې سره خبره کولو، نو په پښتو فلمونو کې د استاد خیال محمد چې کم کانټریبیوشن دی، کم چې د هغه اواز دی، د هغې نه پس په یا چې کم د هغوی خدمات دي، نو په هر پښتو فلم کې چې به د خیال محمد اواز او بدر منیر به پکې و، نو بیا به دا د ټولو پښتنو خوښ و. نو اوربل یو فلم و، په هغې کې استاد خیال محمد خو ډېرې ګانې ویلې وې او ډېرې سندرې، خو په هغې کې یوه چې ده نو دې وخت کې موږ تاسو ته وړاندې کوو. نو دا د استاد خیال محمد خوږ اواز، بیا پښتو کې خبرونه، د هغې نه پس هندکو کې خبرونه، او بیا به واپس تاسو په خدمت کې حاضرېږو.